السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم. که چیرې ستاسو موبایل زیات امبیانې خوري او تاسو موبایل کې زیات امبیانې استعمالیږي، ستاسو موبایل پیکیج زر ختمیږي، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن در وښیم چې د هغه په ضرر سره به تاسو وکولی سئ چې د خپل موبایل امبیانې بچت کړي. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو وخت تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم تاسو اګري ووایئ، نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته چیرې خلاص شي. کله چې ګورئ ملګرو تاسو ته نیټ ګارډ خلاص شو، دغه رقم که اوس ګورئ ملګرو ستاسو موبایل کې امبیانې زیاتې ختمیږي او ستاسو موبایل زیاتې امبیانې خوري، نو تاسو به څه طریقه ورسره کوئ. ګورئ ملګرو اوس کروم براوزر ده، مثال کے طور پر ما خلاص کړئ، یو څه وخت ما خلاص کړئ، یو څه کار مې کې وکړئ، هغه بعد بیرته بند کړئ. نو هلته دی له ما چې څه خوري امبیانې یې خپله کاټي، لږ امبیانې خپله کاټي. نو ملګرو تاسو په دې باندې څه طریقه کوئ، که چیرې تاسو وای فای استعمالوئ نو تاسو به په وای فای باندې کلیک وکړئ، هغه وای فای اپشن به تاسو ور بند کړئ، نو بیا به ستاسو موبایل یعنې په له وای فای څخه به امبیانې هغه خپله نه خوري، خپله به چیرې بند سي. او د هغه رقم که چیرې تاسو موبایل ډیټا استعمالوله نو تاسو به دا ډیټا باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو به په کروم کې به هغه کم نیټ سي د هغه به خپله اټومیټیک بند سي. یعنې بیا به کروم براوزر وي او په هغه کې به نیټ کار نه کوي، یعنې هغه هلته کم نیټ سي ده هغه به بند سي ځینې، نو ستاسو موبایل امبیانې به چیز سي بچت سي. د هغه رقم که هر اپلیکیشن یې اوس ګورئ ملګرو تاسو غواړئ چې فیسبوک د یو څو ورځو لپاره بند کړئ، زه نه غواړم چې فیسبوک استعمال کړمه، نو د هغه رقم به تاسو په د دواړو باندې کلیک وکړئ، هغه به دواړه تاسو چیز کړئ آف کړئ، نو بیا به ستاسو موبایل زیات امبیانې نه خوري، یعنې د فیسبوک امبیانې به تاسو ته چیز سي بچت سي. کله چې ګورئ ملګرو دغه خلاص وي، هغه هلته خپله یعنې نوټیفیکیشن هم په راځي، یو تصویر هم په راځي، بل شی په راځي، هغه ستاسو څخه خپله امبیانې کاټوي. نو د هغه رقم ګوره تاسو چې هر اپلیکیشن تاسو استعمالوئ تاسو غواړئ چې هغه یو څه وخت لپاره بند کړئ، نو ستاسو امبیانې تاسو ته بچت سي. نو بیا به تاسو صرف او صرف د هغه طریقه به کوئ، صرف او صرف به تاسو راسئ ملګرو که خالي تاسو وای فای استعمالوله تاسو به خالي په وای فای باندې کلیک وکړئ، نو خالي په هغه وای فای بند سي. او کوم چیرې وای فای یعنې کله وای فای استعمالوله کله مې د موبایل ډیټا استعمالوله، بیا به تاسو په دا دواړو باندې کلیک وکړئ، هغه به دواړه چیز سي بند سي، نو بیا به ستاسو موبایل امبیانې چیز سي بچت سي، زیاتې به نه ختمیږي. او د هغه رقم ملګرو که چیرې تاسو په دغه 3 ډاټ نښان باندې کلیک وکړئ په فلټر ایپس باندې، دغه رقم 2 اپشن دلته دی تاسو درکوي، وایي شو ایپس ویداوټ انټرنیټ، یعنې هغه ایپسونه موږ ته راښکاره کړه کوم چې موږ بغیر انټرنیټه کړي دي. نو ګورئ ملګرو هغه ایپسونه دلته تاسو ته ښکاره سو، د هغه رقم که بیرته له دې څخه ټیک مارک نښان ختم کړئ، هغه به بیرته دلته چیز سي پټ سي. نو ګورئ ملګرو هغه به اوس دلته پټ سي، تاسو به راسئ له دې څخه به هم شو ډیسیبل ایپس څخه به هم ټیک مارک نښان چیز کړئ ختم کړئ، نو هغه به دلته خپله پټ سي. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د موبایل امبیانې بچت کړئ او ستاسو موبایل امبیانې به بیا زر نه ختمیږي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.